دا مدینه کالونی خواجه آباد مینګور سوات دی. دلته چې دا محلي والا اپنی مددات کې ته څه کار هم کوي. دلته متعلقه ناظم یا کونسلر محمد رحمان اور سپین خان هغه راځي د محکمو ته ویناګانې کوي او په دوه باندې کار بندي او صرف په دې وجه کار بندي چې تاسو ماته کې نه پاسې ماته مينت سنت کوئی زبر کار کوم تاسو منه کوي چې زمانو په جوړیږي. سټریټ لایټس موږ په 14000 روپۍ په خپل پیسو باندې واغسل ټولیټونه هغه موږ ټي ام ای نه کنیکشن ورکو غاډه موږ راوستو ډیر هغه د غوسره خلو ولا غوي بیزتی وکړه ټي ام ای ور رخصت کړو بیا چې کم لاند مینو انسپکټر او باغ باندې شاهد مرته شکایت وکړ چې بدل کا بیا دا غنه علاوه موږ پر کوڅه جوړوره د باغ کې شکایت وکړو بیا بس موږ دا وټي جوړولې تیاری وټي وی پرمي موږ ولا غولې کار شروع شو څنګه باجی موږ لړل بده کې اس ډي او ایکشن چا ټلیفون ټیکدار ته کوی سامان راوړ کا سامان وېسا هغه سره موږ را بیتو کړه په باندې یو بجو پر نو غوي چې ارده چې موږ ته پزله کې مرین کړه دی او پزله کې د سپین رینګ کړه دی سپین تاسو نه خپه دی او وې دې محل کې به کار نه کوي نو چې څه ترقیاتی کار کیږي په دې محله کې په دې مدینه کالونی کې په دې کوڅه کې دا غي د سپین محمد رحمان اور سپین خان دا کونسلر د دغه مخالفت کوي د محکمو ته اپروچ کوي او د محکمو ور دباوي چې موږ ترانسفر کوو موږ دا کوم به هغه او دا غي په بابت کې هغه راځي په محله کې کار بندي او محله زمونږه خرابوي اتفاق اتحاد زمونږه په دې کې منځ کې دوی وهي مهرباني وکړئ دا شی تاسو دې په تفصیل شیر کړئ چې اردا د پی ټی آی دا محله د پی ټی آی ګړلا په دې کې محلي والي پی ټی آی والدي خود دې یو الګ پوجا دی یو کونسلر پوجا باندې خلک بدزنګيږي بددلګيږي او پی ټی آی له پس یقین او سبب نور کوي دغه خبره ده او مدعا به کې مولې چې متعلقه محلي والده فیصله کړې ده مشرانو دا فیصله کړې ده چې محمد رحمان اور سپین خان د سره موږ مدینه کولنی ور هیڅ غم خادي نه ساتو ټیک شو د محلي په داخلي باندې مکمل پابندي لري به د محلي ته ناراضي